سلامونه ورځ مو په خیر. نن دا دی موږ د یو بل درس سره ستاسې مخ ته راغلي یو. د نن په درس کې موږ د تېرې سوې زمانې یوه بله زمانه تاسو ته وړاندې کوو. په مخکې ورځو کې موږ تاسو ته تېره سوې استمراري زمانه او تېره سوې مطلقه زمانه وویل. نن موږ تاسو ته د یو بلې زمانې چې هغه هم د تېرې سوې زمانې پورې مربوطه او اړونده وړاندې کوو. په دې زمانه کې موږ تاسو ته تېره سوې نږدې زمانه چې په ډېر لنډ وخت کې تېره سوې یعنې ډېر وخت یې نه کېږي، یعنې یو کار څو شېبې وړاندې یا مثلا څو وخت وړاندې ترسره سوی وي، دغې زمانې ته تېره سوې نږدې زمانه وایي. زه تللی یم، ته تللی یې، دی تللی دی، دا تللی ده، موږ تللي یو، تاسو تللي یاست، دوی تللي دي. د نږدې تېرې سوې زمانې تر ټولو اسانه او مشخصونکې لاره دا ده لکه موږ تاسو چې د منفصل او متصل ضمیرونو په برخه کې ویلي وه، منفصل ضمیر او متصل ضمیر د یوه فعل په راوړلو سره دا نږدې زمانه موږ ته راجوړوي. دا و د نږدې تېرې سوې زمانې درس. تر بله درسه پورې مو خدای مل شه.